په دې باب کې یو حدیث راوړی دی د ابو هريره رضی الله عنه، هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبر را نقل کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق، تاسو کې چې څوک ویني هغه څوک چې هغه د ده نه غوره کړی شوی دی په مال کې او په بدن کې، فلينظر الى من هو اسفل منه، نو بیا دې پسې وګوري هغه چاته چې هغه د ده نه په مال کې او په بدن کې کمزور دی. یو حدیث کې داسې هم راځي چې که تاسو دا کار وکړو د ځان نه کمزوري ته مو وکتو، نو بیا به تاسو د الله نعمتونه سپک نه ګڼئ. دغه یو حدیث په دې باب کې راوړی، یو صفت دی چې هغې ته ویل کېږي القناعه. او قناعت څه ته وایي؟ په لږ څه باندې راضي کېدل، یا داسې ووایه چې الله دې له څه درکړي دي په هغې راضي کېدل. په چا کې چې دا صفت د قناعت ته، دا نښه د دې چې دی راضي دی په هغه تقدیر باندې کوم چې الله سبحانه وتعالی د لپاره لیکلی، نو دا صفت هم هر چاته نه نصیب کېږي. که د ده ژوند هر څنګه وي خو دی په هر حال کې د الله نه راضي دی، ولې ځکه چې ده کې صفت د قناعت دی. دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې خبرې ته اشاره کړې ده، مه ګوره هغه څه ته چې د خلکو په لاسونو کې دي، او مه ګوره هغه څه ته چې هغه ستا سره چې کوم نعمتونه دي هغه تاته سپک ښکاره کوي. ځکه الله قرآن کې ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیات الدنیا. پیغمبر ته الله وایي خپلې سترګې مه اوږدوه، مه اړوه د دغه وقتي طور مزو طرف ته کوي، مزې چې الله دې دشمنانو له ورکړي دي. دا خو الله یو امتحان دی ما پرې راوستی. نو دا نبوي نصیحت یاد کړه، نبوي نصیحت چې د ځان نه کمزوري ته ګوره په دنیا کې، او د ځان نه زورور ته مه ګوره. ښه موږ خبره الټه کړې ده، هغه داسې شریعت دا وایي چې په دین کې د ځان نه بره ته ګوره، په دین کې د ځان نه بره ته ګوره، نو په دنیا کې د ځان نه کمزوري ته ګوره. موږ خبره الټه کړې ده. اوس یو سړی دی په ورځ کې 2 لمونځونه کوي، او ته ورته وایي چې بهی لمونځونه وایي د هغه پلاني نه خو خیمه خو د سره نه، یا لمونځونه جمع سره نه کوي، د پلاني نه خو خیم کور کې خو کوم که درسون له نه راځي، د پلاني نه خو خیم هفته کې ورځ 2 راځم که، صدقه نه ورکوې، د هغه پلاني نه خو خیم چې د میاشتې خو 10 روپۍ ورکړم. دا اوس داسې ناشنا تله لګولې د پلاني نه خیم. یاد که دا خبره زما دا خبره او زړه ته یې کوزه که، او ویې به یې نیم یو ځای کې درته ډېره جوړه خبره کوم. کوم سړی چې په دین کې دا خبره کوي چې د پلاني نه خیم پلاني نه خیم، یو ورځ داسې راشي چې دا پلانې ته ښه شي. ښه پلانې ته څنګه ښه شي؟ دا نه چې د پلاني حالات ښه شي، د ده حالات ښه بدتر شي. ولې بدتر شي؟ لوی کوي، ځان ته غره دی، یعنې چې زما د ټک خطا دینداریم صدا. او کم سړی چې تکبر کوي په دې باندې او ځان ته د عجوب په نظر ګوري چې زم څوک یم، رب العالمین دې دغه نعمتونه. یاده که دا خبره که چېرته ستا دا سوچي چې د پلاني نه خیم او د پلاني نه خیمه په دیندارۍ کې، او د خپله دینداري درته ډېره ښکاري او دا نور درته کمزوري ښکاري، دا دینداري ده تا ته چې ډېره ښکاري چې په حقیقت کې لږه ده، دا لږه به نرم الله وایي. او که چېرته موږ په دین کې د ځان نه بره ته کتې، نو بیا به څه نتیجه راوتې؟ بیا به مقابلې وي. لکه الله قرآن کې ځای په ځای دا خبره ذکر کړې ده چې د یو بل سره د نیکۍ په کارونو کې مقابلې وکړئ، منډه ووایي، د یو بل نه مخکې شي. الله سبحانه وتعالی د پیغمبرانو تذکره په سورة الانبیاء کې کړې ده.
نو بیا الله په اخره کې څه وایي إنهم كانوا يسارعون في الخيرات الله وی دا هغه خلک دي چې دوی به په نیکیانو کې د یو بل سره مقابلې کول او مقابله د هغه وخته پورې نه کېږي چې څو پورې ته دا بل د ځان نه اوچت ونه ګڼې نو که چېرته ستا دا سوچ اوس دوه کسان دي او اسونه زغلی یا اوښان زغلی یا منډه وهي او دا یو راشي د اول نه په دې دغه کې چې زه څه یم زه زورور یم زه خیر همدې بیلې خو که چېرته ده دا سوچي چې دا بل زمانه تکړه ده او محنت کول غواړي نو بې تې ګټي دین کې به مخامخ سړی د ځان نه اوچت ګڼې ستا دینداري به زیاته شي ځکه چې هلته ته کمی محسوسوي کله چې ته مخامخ سړی هغه کمزوري ته ګوري نو ځان ښه ګڼي او چې ځان ښه ګڼي هغه لږه ډېره بدنم لاړی شي خو که چېرته ځان نه کمزوري ته اوچت ته دي کتو نو د خپل عمل به کم ګڼي او چې کم ګڼي نو بیا به زیاتې دا به دې خبرو ورسېدی که نه دا داسې قیمتي خبرې دي چې د دې په قدر هغه څوک پوهېږي چې هغه د دین په قدر پوهېږي او دا نبوي نصیحتونه دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ته یو سړی وینې علم یې زده کوي او دا وایي چې دا سړی زما نه تکړه دی ته وګوره ده دومره قرآن یاد کړی دومره حدیثونه یاد کړي دي دومره علماو سره کښېني دومره درسونه اوري بیانونه اوري نو ته به هم اوس کوشش کوي چې د ده نه مخکې شي او د ده نه ښه شي حالات به دې ښه شي مونځ خو زه کومه پنځه ټیمه د جمعې سره دا پلانې ورسره تهجد هم کوي ګوره هغه ته چې وخت میلاو شي نفلي مونځ پکې هم کوي چې وخت ورته میلاو شي نفلي روجې نیسي زمونږ صدقې چې ته کله نا کله پلانې ته وګوره هفته کې ورځ کې دوه ورځو کې د هغه صدقې یتیمانانو پرورش هغه کوي په دینی مدارسو باندې خرچې هغه کوي د الله په دین باندې قسمه قسم خرچې هغه کوي د غریبانو سره هغه منډې وي نو ستا جذبه به هم ډېره شي ما قرآن یاد کو 15 سپارې خوشحالېږم چې به ته 15 پلاني نه ښیم هغه 15 یادې کړې او هغه سره نه یاد کړې نه ما 15 یادې کړې ما کومه توره والې ده راشه په لکو مسلمانانو قرآنونه پوره ختم کړي او صرف ختم کړي نه دي ترجمه تفسیر علم ډېرو پکې دغه هم کړي بلکې په امت کې ماشومانان د 9 کالو د 10 کالو د 8 کالو قرآنونه یې ختم کړي دي ما کوم داسې غټ عمل کړی چې زه ته اوس په اوچت نظر ګورم نو دا فایده به شي او دا د صحابه کرامو شان و چې د یو بل سره به مقابلې کولې په دنیا کې په دین کې دنیا کې د هغوی مقابله کوي د هغوی ټوله مقابله هغه به وه په دین کې د هغې کې هغه مشهوره قصه د ابوبکر صدیق او د عمر بن خطاب رضی الله عنه د تبوک د غزا دپاره چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه مرسته وغوښته او د مدد اپیل یې وکړو چې چا سره څه راوړئ حالات کمزوري دي لښکر غټ دی او موسم هم د ګرمۍ دی نو عمر رضی الله عنه وی ما وی چې نن به د دې ابوبکر صدیق نه ګټمه دې ته اوس وایي مقابله ځکه چې دې ابوبکر صدیق د ځان نه بره ګڼي ځکه ورسره مقابله کوي که د ځان نه یې کمزوری ګڼلې بیا یې کوله بیا یې نه کوله لاړو نو چې څه دي ورسره نیم یې راوړي دا ګوره معمولي قرباني نه ده خو دا قرباني هله سړي ته لږه کمه ښکاري شي چې کله د ابوبکر د قرباني په باره کې واوري بس نور دې ته په دې نظر مه ګوري چې دا معمولي خبره ده چې راغی هر څه راوړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویې څه دې پرېښودو یا رسوله دومره مې دې پرېښودي دا ډېره لویه قرباني ده چې سړی خپل هر څه نیم په یو ځای د الله دین دپاره ورکړي دې کې چې ګوره ابوبکر صدیق را روان دی د هغه هم ځان سره مال او سامان او یو شی او بل شی ده رااخیستی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل
کور کې دې څه پرېښود وایي د الله او د الله د رسول نوم دی نور څه نشته هر څه مې راوړي نو عمر بن خطاب وی ما وی چې د نن نه بعد به زه نه د دې کوشش کوم او نه تا نه مخکې کېدی شم مخکې کېدی نه شم چې تا دا د صحابه کرامو شان په دین کې د یو بل سره مقابلې کوي نن سبا خو مقابلې اکثرو خلکو په دنیا کې روانې دي او بیا زمونږ پښتانه تپوس مه کوه والله درته حقیقت ویم که نه پښتانه چې په دنیا کې څومره د یو بل سره بغض کوي او کینه کوي او مقابلې کوي ما بل قوم دومره نه دی لیدلی او که په دې زمانه څوک خفه کېږي نو الله دې خوشحاله کړي اوس پټولی خو نه شم حقیقت که تاسو زما په دې خبره اعتراض یې ماته ووایي چې نه ستا دا خبره غلطه ټول سوچ هغه دا دی پلاني کور جوړ کړو زما هغه کور کچې دی د هغه کور څلور کمرې زما هغه دوه دي د هغه دوه چتې زما هغه یو چت هغه سره کور کې ګاډی ولاړ دی ما سره سایکل ولاړ د هغه سره لینډ کروزر ولاړ دی او ما سره موټر ولاړ دی او هغه دومره جایداد واخیستو ما دومره واخیستو او هغه هلته ځمکه واخیسته او ما نه ده اخیستې او هغه په سعودي عرب کې دومره وکړو او ما دومره وکړو بلکې په دیرو کې دا باسي پردی بس د دې نه اخوا بله څه بدبختي ده چې یو سړی الله یې په دې اخته کړي چې په دنیا کې پردي حسابونه کوي نو کې به ني دی چې سعودي ته راغلی څومره وخت شوی ده دا اته کاله شي اته کاله کې ده دومره د میاشتې وګټلې بیا دومره ولېږلې دومره راوړې نو دومره شوې نو دا باقي د کوم ځای راوړي او دا بیا د څنګه ولېږلې او دا رور چې ورسره دی او دا پلار چې ورسره دی دا تره یاره دې خلکو دې حالاتو ته چې وګورم او دا قیسې واورم شکر وباسم د الله سبحانه چې د دې مرض نه او د دې غم نه الله خلاص کړي الحمدلله نو اوس ګوره دې عربو سره خو زما وخت ډېر شی ځکه چې د وړوکوالي نه دلته یم دوی کې دا ډېر اوچت صفت دی خصوصا د دې ملک چې کوم خلک دي که ته کروڑپتی لکپتی یې که نه هېڅ پروا یې د باندې نشته که په لاره باندې ګاډی تېر شي داسې ګاډی چې هغه د ملیونونو ګاډی دی او ته ګورې نه که په یو بنګله تېر شي چې هغه سمه داسې ناشنا طریقې سره جوړې شي هېڅ پروا یې پرې نه دا وایي ماشاءالله تبارک الله والله دې پکې برکت وایي والله دې له ویښه ډېره درکړي بس نو زمونږ هغه سپینه جوړه چې دې واچولم مسله دې جوړه کړه ځکه چې اوس به تا ته ګوري راګوري د سپینې جوړې د کوم ځای راوړي او د ده پلار وي هغه ګونجو کپړو کې چې به ګرځېدو د هغه وي کپړې نه وي دی وي نن سپینه جامه اچي نو ستا څه کار دی د هغه په پلار کې او په هغه کې سپینه اچي تور اچي خړ اچي ګونجي دي سریکړي دي ستا دې کې کار څه دی خو دا دلیل دی په دې باندې چې دا غریب صرف په ابناء الدنیا کې دی د دنیا په بچو کې دی د ده سره صرف غم هغه د دنیا دی نو دکه پردي حسابونه او کتابونه د دومره وکړو ما دومره وکړو هغه دا وکړو د دې څه دغه سوچونه یې دی دا د دنیا والو خبرې ټول سوچ هغه د دنیا په باره کې چې څوک هم ویني دا باز چې څوک هم ویني دې طرف ته سوچ نه کوي چې دی به په دیندارۍ کې څنګه اولنی سوچ د سره به څومره مال او څه به یې او څه به نو د هغې د لاسه هغه شته نعمتونه چې ورسره کم دي هغه ورته سخت ښکاري شو هغه سپک ښکاري شو ناشکري د الله شروع شو څنګه ګوره اوس تا سره موټر دی او ما سره سکوټر دی زه تا ته ګورو ګاډي کې راغی او دې کې به ایسي او دې کې به دی دې کې به دی دا کوم نعمت چې ما سره دی زه به دې شکر ادا کړم ګورې اما ته معمولي ښکاره شو ها یو کس سره سکوټر دی ما سره نشته زه به د دې خپو شکر ادا کړم چې مال الله خپې راکړي نه ځکه چې هلته سوچ زما دې ته دی چې هغه زما نه غوره دی زما یو دوه کمرې کور دی او ښه په سوري یمه خو ګورم هغه چا ته چې هغه یو 14 کمرې کور جوړ کړی دی او دوه چته دی زه به د دې خپل کور دا کم نعمت چې الله ماله راکړی زه به دې شکر ادا کړم نه
ځکه چې هلته ماته معمولي ښکاره شو. مثال کې زما تنخوا د میاشتې 2000 ریاله، یو کس تنخوا لي 8000 9000 10,000 ریاله، او زه دقه سوچونو دی 10,000 رالي او دی 8000 رالي دی 9000 رالي، زه به د 2000 شکریه ادا کړم؟ نه ادا کوم. یو سړی دی هغه باندې معمولي بیماري ده او ګوري هغه چاته چې هغه بلکل روغ رمټ دی او ښه صحتمند دی، دی به د دغه صحت شکر ادا کړي دا کوم چې ورسره دی نه، او داسې به چې بیا ځه. نو که چېرته موت په دنیا کې ځان نه کمزوري ته وګورو نو ډېر ښکلی ژوند به تېر کړو، ډېر ښایسته ژوند به تېر کړو. ته دا وایې چې زما 2000 تنخوا ده، نو راشه وګوره هغه کسانو ته چې هغوی په دې لارو کوڅو کې ګرځي او سوال کوي، څه فایده به راوځي؟ شکر به ادا کړي او خوشحاله به شي، ژوند به دې خوشحاله شي، غمونه به دې ختم شي. دا خبره یاده کړه، د غمونو د ختمولو هم دا طریقه ده. دا ډېر خلک چې ټینشن کې پراته دي که نه، دا ولې ټینشن کې دي؟ د ځان نه بره ته ګوري که نو ټینشنونو راغستي دي. ته دغه پرېږده، کمزورو ته د ځان نه وګوره، دنیا کې ستا د ټینشنونه ټول ختمي. ته دا وایې چې الله ماله زوی نه دی راکړی او صرف لوڼې دي، نو ته وګوره هغه چا ته چې غریبانان زړه یې وچاودو په بچو پسې چې الله مې له بچي راکړي خو بچي ورته نه میلاوي. نو شکر به ادا کړي په دې چې الله خو د لوڼه درکړي یې که. ته دا وایې چې زما د شوګر بیماري ده، یا زما د په ګردو درد راځي، یا زما د معدې مسله ده، ته لاړ شه هسپتالونو ته. هغه بیماران وګوره چې په کلونو کلونو پراته دي، صرف یې سترګې رپېږي را رپېږي او زړه درز کوي، نور د هغوی د بدن یو حصه هم نه راکوي. نن مې یو دا خبر وکتو، یو ملک ماشومه خو پته نه چې کوم ملک ما ته ښکاري چې د افریقې د ملکونو چېرته و، ماشومه وړه. نو هغه چا پې لیکلي هم دې دپاره کړي وو چې لکه د الله نعمتونه. نو هغه ماشومه به داسې د 5-6 کالو او دا خېټه چې دومره به و تقریبا داسې راپړسېدلې او پرته وه، داسې له خېټه به چې له پاسه بدون مبالغه دومره خېټه څومره راپړسېدلې داسې لکه یو غټ یو اوبو ټانکۍ چې داسې لګي. دا ماشومه وې اوس په دې بیمارۍ اخته ده او مور پلار یې غریبانان دي او بیا دقه شان پراته یي. نو هسې ما سوچ کوم چې زمونږ وزن لږ زیات شي نو مونږ وزن زیات شوی دی، چې دا ماشوم او دا کمزوري هډوکي او دا دومره غټه خېټه، دې ته به څومره تکلیف وي، د دې مور پلار ته به څومره تکلیف وي. او مونږ دا شروع کړو چې جي زما هغه بچی چې دی هغه لږ کمزوری دی او غټېږي نه او رنګ یې زیړ دی او سپینېږي نه او سور کېږي نه. مونږ په دې قصو کې پراته یو، ته راشه دغه وګوره که دغه وګوره دغه ماشومې حال ته چې دا ماشومه دی، دی به هم لوبو ته زړه کېږي، دی به هم ډېر څه ته زړه کېږي او دقه شان دا خېټه به له پاسه پرته ده او هغه پرته ده لاندې ده. نو په مور پلار به یې څه تېرېږي. زه د یو ملګري خوا له تللی وم، ریاض نه بهر زما پروګرام و بیان و. هغه ملګري ما له ډېر یعنې قدر وکړو، الله یې د هغه قدر دنیا او آخرت کې وکړي. سهار ناشتې به یې ما له تیاره کړې وه، نو ما ورته ویې زوی راووتو، وړوکی زوی و. نو ما ستا دقه یو زوی دی، تا ولې واده لیټ کړی دی که څه؟ وایي نه نور شتې خو ناشته وکړه بیا ته. نو چې ما ناشته وکړه بیا دننه کمرې ته یې بوتلم، کور کې یو کمره وه، نو په هغې کې 4 ماشومان هم پراته وو، 4 او 4 ونه هلکان او د مشر عمر 14 کاله او دوی چې پیدا شوي دي دقه شان پراته. نو ما یې ته مسکۍ شوې، موږ الحمد الله شکر دی باره. ما ورته ویې ډېر غټ ایمان الله تعالی درکړی، ډېر لوی ایمان الله تعالی، چې ته صبر کوې او شکر کوې د دوی خدمت
څومره خرچه په دوی لګي په مخه ته هسپتالونو ته بوځي راولي یوازې دوی چتول لګول او د دوی مور ته څومره تکلیف دی ما ته ووایي د دوی مور لکه د شپې ما سره یو ځای کېږي نه کمره کې را سره نه وي وایي ما ته وایي چې زه به دوی سره یم ځکه چې که چېرته په زړه یې څه وي خو ویلی نه شي نو زه به دوی سره ناست یم نو ټوله شپه ورځ هغه د دوی په خوا کې ناست دی دا امتحان دی دا مصیبت دی دا غم دی ته راغلی معده مې خرابه ده او په ګردو کې لږ زخم دی او په زنګنانو مې دړ لاغی او پرېږده دا خبرې وګوره هغه چا ته چې تا نه کمزوری دی چې تا ته محسوس شي هغه نعمتونه کوم چې الله تعالی درکړي دي باچا یې پوره باچا والله موږ له الله یو باچایي را کړې ده خو موږ هغه باچایي کمزوري کړه په دې مزیم تې وانغستې سپکه راته ښکاره شوه ځکه چې هغه بره خلکو ته کړو اوس یو سړی دی هسې تاسو ته یو سړی دی د یو علاقې خان ملک دی د دې سره مال نه نو تا ته چا ویلي چې ته د سره ځان یو شان کا یا مثال کې د سعودي عرب دا مشران دي او بادشاهان دي او وزیران دي ښه مالداره خلک دي اوس یو وزیر او امیر په لاره روان وي ورسره د پولیسو دا ګاډي او د تور ګاډي او د درز راشي تېر شي او ته جدي شي را سره وی ته کومه دنیا کې اوسېږي کومه خبره ته کې کوم ځي ته دې لاس واچول څه چې تا سره دي د دې قدر وکړه شکر یې ادا کړه او الله به دله د دین هم زیات درکړي امیدونه ساتي د الله او هغو ته مه ګوره چې کم ستا نه بره دي دنیا کې کمزورو ته ګوره ها بعض دا وایي چې زموږ دا مسافر ملګري وایي 2 کاله وشو 1.5 کال وشو بس پراته یو سپېره ژوند او سپېره قسمت او قسمت ته کنځلې او بعض پکې په الله باندې اعتراضات شروع کړي یاد ویل ته راشه ته زه بوځم جیلونو ته په دې جیل کې خلک پراته دي په کلونو پراته دي په دې جیلونو کې مسلې دي داسې مسلې چې د ختمېدو نوم نه لري او د غریب زړه وچاودو چې زه صرف یو پېره خپل بچي وینم او ښځه وینم او مور پلار وینم او تا صرف کال 1.5 کال مزدوري وکړه لاړ به شي او د اوس نه دي دا ګډې وډې خبرې شروع کړي او اعتراضات الله باندې کې او داسې بیا زموږ ډېر مثالونه ذکر کولی شو خو بیا به همدغه یو موضوع کې خبره ختمه شي خلاصه د خبرې هغه دا ده چې په دین کې د ځان نه اوچتو ته ګوره او په دنیا کې د ځان نه کمزورو ته ګوره ما تاسو ته دې کې د عروه رحمه الله قصه ذکر کړې وه یو درس کې چې هغه په دې خپه باندې تکلیف راغلی او ورغې په طبیب پسې په حکیم پسې چې دا خپه زمانه هغه ته چې په دې داسې مرض لګېدلی لکه نن سبا چې دا کینسر بیماري والعیاذ بالله الله یې ته موږ ټول ساتي او چې بچا راغلی الله یې ورله روغ صحت ورکړي نو دا خپه وایستا ختمېږي نو دا به پرې کوو نو هغه وایي صحیح چې بل علاج یې نشته نو چې کومه ورځ لاړ خپې پرې کولو لپاره ځان سره یو زوی هم بوت هغه زوی ورغی لوبې کولې کوم ځای کې چې لاسونه ولاړو به د دې آسونو سره کته بره کېدو او دی ورغی دغه دی چې خپه تې پرېږدي نو دلته یې دنه خپه پرې کړه هلته هغه اس خپه و چې ته کړې د هغه زوی اثر یې ولولی هغه مړ شوی نو زوی مړ شو هلته خپه یې ته پرېږدي نو چې خپه یې ولیده نو الحمدلله او بیا چې را زوی خبر ودر راغی زوی دې مړ دی الحمدلله هر حال کې د الله شکر چا ورته ډېر عجیبه انسان نو خپه دې پرېښو ته د الله شکر زوی دې مړ شو ته د الله شکر نو هغه وایي شکر به څنګه وباسم کوم رب چې ماله د 4 اندامونه راکړي دا غټ د 2 لاسونه او 2 خپې خو یو یې رانه صرف واخیستو که نو 3 خو بیا هم پاتې دي شکر به څوک وباسي او شکر به زه څنګه نه وباسم خپې ته یې کتو وي ما ته نه دي یاد چې په دې خپې باندې چې ته زه هغه ځي له تللی یم چې په هغه ځي کې د الله نافرماني کېږي
نو خوشحاله په دې یم چې دا خپه د قیامت په ورځ په ما ګویي نه کوي زما دپاره به کوي زوی دی نو یو ورځ الله وغس نور خو شتي که نه الحمدلله نو شکر دی چې هغه نور روغ دی بیا هم شکر دی شکر دی چې هغه نور ژوندي دي هغه نه دي مړه بیا هم شکر دی نو کم وخت کې ما ورته د شکر نه بېزاره کېدی شو ما ته یو وخت وښایي که نه زه لکه یو نیم راشي په ما سمې قرضې دي او په سترګو کې اوښکې راشي او غریب ما ته پته لري چې د قرضو بوج دا سخت بوج وي بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دعاګانو کې دا وي یا الله د قرضو د بوج نه مې ساته غټه مسله ده خو ته خو صرف دې ته وګوره که چې الله تعالی روغ صحت در کړی بچي در کړي دي رزق درته میلاویږي دا قرضې به یو وخت راشي الله به یې ختمې کړي دې ته وګوره که نو کم وخت چې ما ته پکې د الله شکر نه بېزاره شو د الله د شکر نه چې دې ټیم کې د الله شکر ما ادا کړ ځکه زمونږ د پښتانه بازوی وي دا عرب سره ډېر ناشنا بې وفا خلک دي د سعودیان مبارک وي ولې وایي دوی مقبره کې مړی ښخوي قبر ته کوزې ووایي الحمدلله دا بې وفا نه دي دا وفادار دي د الله سره چې څوک دا خبرې کوي څنګه دې دا مړی کوزوي دی قبر ته او وی یا الله ستا بیا هم شکر دی چې دا نور خپلوان خو مې روغ دي که نه زه خو روغ یم که نه هغه نور خو دنیا کې لا شتي که نه یا الله ستا شکر دی چې په ایمان باندې مړلی یا الله ستا شکر دی چې ما ته دې د ده ښخول نصیب کړو یا الله ستا شکر دی چې ما ته دې د ده جنازه نصیب کړه دا د شکر ادا کولو خبرې نه دي منګه څه چل کوو هغه یو نعمت ته ګوري چې الله نه دی راکړی هغه په لکاوي چې راکړي دي هغه رانه یېرځي څه ناشنا بې وفایي ده د ادم د دې بچو یعنې یو نعمت نشته په هغې پسې د خولې نه اوبه څاڅي او په لکاو نعمتونه دي ورسره دي احسانات د الله هغه نه رایاد اوس یو سړی دی او دوکان یې دی ځان له کار کوي دی اوس دقه یو خبره کوي چې دا دوکان غټ وی او په دې کې د پلانې شی مې خرڅولی دې کې مې د پلانې خرڅول او دې کې مې د پلانې او دومره مال الله راکړی چې دې نه سوپر مارکیټ جوړ شوی او دغه طاقت الله دله نه دی ورکړی صرف دقه یو خبره ده چې دله الله دا طاقت نه دی ورکړی چې دې د دې وړوکي دوکان نه سوپر مارکیټ جوړ هغه څه یې کړو چې خلک د لوږې نه مري الله دله رزق نه بلکې کاروبار یې وله ورکړی خلک په هسپتالونو کې په کلونو پراته دي علاجونه یې نه کېږي د ده روغ رمټ صحت دی خپل دوکان ته ځي راځي او بیا نور نعمتونه او هغه نعمت خو پرېږده چې الله د ایمان او اسلام موږ له راکړی ما بله ورځ دغه اجده کې چې هغه هلک ته څه نوم دی شل چې بانعمه دی که څه عبدالله بانعمه دا په جده کې یو هلک دی او ډېر ښه سړی دی ډېر دیندار هلک دی او د ځوانۍ کې څه لامبلې ما ته ښکاري چې د برې نه راټوپ و وران لګېدلی د ملی کار پرېښودی و اسټ کې مشکل راغلی د هغې دلاسې بدن کې حرکت نشته نو هغه اکثر دلته چې د دیني پروګرامونو خصوصا د دې ځوانانو دپاره یې دا کم چې بېلاري نو دغه هلک وله راولي بیان له نو هغه چې راشي د هغه کرسۍ هم داسې د کټ په شیاني وه پکې خبرې کوي د الله نعمتونه سبحان الله دغه سړي ته چې زه وګورم زه حیران شم چې په کټ کې پروت دی او دی د الله د نعمتونو او د دې بیانونه کوي خلکو ته هغه دا خبره کوله وی زه یو پیر وی د یو خپل سره ناست وم چې زما هغه خپل ته هم دا مسله ده هغه م وی جسم صحیح څه شله ده او پالش زده ده خو زیدې نه شو وی ما و هغه ناست نو وی ما ته وی چې خفه کېږه بلکل چې دا خبره زړه ته رانولي چې ستا په جسم کې حرکت نشته وی ما ورته وی چې نه نه الحمدلله وی ما ته وی تا ته زه سبا یو ځای به ښیم بیا به لاړ شو وی صحیح وی بیا به یو ځای ته ورغلو هلته
چا کړی چې ورغلي وو هغه کمرې ته وردننه کړو با کمره کې یو کس پروت دی زمونږ په شان زمونږ په شان یې د هغه په جسم کې به حرکت نشته خو د هغه د دې ګوتو نه وینې بهیدې د ګوتو د سرونو نه او د خپو د ګوتو نه دې نه وینې روانې وې نو یې ما تپوس وکړو چې لکه دا دې ته څه مسله ده نو بیا راته هغه کور کې هغه خپلوان ووایي چې دا موږ چېرته وتي وو یا مصروفه شوي یا وده وو او دا میږي راغلي د هغو سره دا کار کړی میږو او دوی خراب کړی نو هغه ګوتې وینې شوي نو دا ملګری وایي دا کوم کس چې دا کیسه کوي چې زما خو لاسونه خوځېږي هغه په لاسونو کې حرکت شته نو ما د الله شکر وایستو چې یا الله تا خو ماله باچهي را کړې ده زما صحیح ده په نور بدن کې حرکت نشته لاس خو خوځومه ګوتې خوځومه نو که چېرته میږې ماشه څه شی راشي یا منګک راشي یا میږي که منګک یې ذکر کو عفوا منګکان پرې راغلي دي او منګکانو چې دی نو داسې چیچلی دی چې وینې کړی دي نو دا اوس وګوره زه چې ده کله د ځان نه کمزوري ته وکتو نو ځان ورته باچا ښکاره شي زه خو لا بیا هم لاس خوځولی شم که منګک راشي میږې ماشی بل څه شي لاس مو هم راوم تختي به که نو دې غریب خو دقه شان ورته پروت دی نو چې ته مږه یا منګک پرې راوتی دی هغه ګوتې چې ګوتو هغه سرونه هغه یې ولې چیچلي دي هغه یې وینې کړي دي او دا ورته څه نه شي ویلی څه مو خیال دی موږ سره نعمتونه ډېر دي د الله که نه تاسو یې کم یو غریب دی کم یو د الله په نعمتونو کې غریب دی یو خو ماته لاس اوچت کوي کم یو ته داسې غټې مسلې دي چې بس نه ختمېدونکي دي کم یو دی نو شکر وباسئ د الله سبحانه وتعالی